Internet Explorer باندې او دا په فاست والی باندې چې وای how to get او say for example تاسو ته ما وای فای سیټینګ خولم باید چې وای فای سیټینګ تاسو ځان ته زیات کې you can see them off سپینه بټن وخا سپینه بټن وخا سپینه هغه ورا دا ابدي خو دی بقى دا دی خواته بس شو so let's see Wi-Fi speed به موږ ځان ته چې کوم دی راکش لګو نو تاسو ته ما ویلي چې کله تاسو انټرنیټ Wi-Fi باندې کار کوئ نو باید چې تاسو هغه سپیډ ځان ته جی پی ایډیټ د لارې نه فاسټ کې سو گو بیک سٹارټ ته راشه رن ته دی ځای نه او دلته کې بس جی پی ایډیټ ډاټ ایم ایس سی به ورکوم دې کې نشته ہوم پریمیم کې ها سو ہوم پریمیم د نو دې کې جی پی ایډیټ به تاسو ډاونلوډ وکړئ you can download it from internet نو دا غي د پاره تاسو سره پروسیجر که تاسو وای فای انټرنیټ استعمالوي کنه نو وای فای انټرنیټ د پاره تاسو به خامخا یو سکیور میتھډ استعمالوي how to get yes وای فای انټرنیټ هغه دا خو درو نوړو وای فای انټرنیټ سپیډ extra speed نو دا غي د پاره تاسو ته ما طریق خولې وا چورمبه بتا سو رن ته بلاړ شي او پرن کې بتا سو gpedit.msc بور کې and then press enter دا ول یار دې قسم نکی بس تاسو څنګه کمپیوټرز دی یار څه خو دې ډیره بیا دا غي نه بعد چې کوم دی click on Windows settings there click on network settings there click on double click on cost packet scheduler दाव करना और बाद आए ना पास double click on enable बांधे पर क्लिक के अब या बता सो change पूरा दाम करना के यार हाँ जी रिकॉर्ड ऑन न दे ठीक है रिकॉर्ड ऑन दे कंफ्यूज me it is still on don't worry so what the hell ha enable obya change 20% to 100% दाव कना ताऊ सरा खुदा सिर्फ और सिर्फ पकम यो विंडोज की अल्टीमेट एडिशन की you can do it in ultimate edition the ultimate edition the लार न ताऊ कॉल शे چې به د انټرنیټ سپیډ زیات کش کې دا غي د پارچ کم میتھډ استعمالي کم کمانډ استعمالي ګناه هم سره همدارې کته په وای فای باندې زه موستلی سټوډنټس دا څه وایم کبه تاسو چرته وای فای باندې او एक्सेस पॉइंट ता چې کوم د سیم سپیډ چې کوم د اگر آکش کی داسې داستا وای فای دا او سے فار ایگزامپل ستا کمپیوټر چې کوم د الریډي وای فای استعمالي نو دا یو کمپیوټر د سره دا کنیکټ دی یو کمپیوټر د سره دا کنیکټ دی بل کمپیوټر د سره دا کنیکټ دی نو ګره د درې ماړو کمپیوټر نه ډیټا راکش کول چې کوم دی ا د چا کار دی اوس وګر زده نه ډیټا راکش کول شم داسې اوس که سے فار ایگزامپل ما سره دا یو کمپیوټر او دا C1 وی زه غواړم چې دنه سپیډ زیات راکش کما نو ګوره دلته کې زه اپلای کول شم مطلب 100% سپیډ زرا غستیشن خالي ز کول شم تر څو پر چې تاسو وای فای سیټینګ هم دې طریقې سره اپلای کړی ني تر څو پر چې تاسو وای فای سیټینګ اپلای کړی تاسو کار په کول شي otherwise you cannot apply this razumunga another topic tano zamunga website creation each and everything we are coming then the system india हाँ बिल्कुल ना बिल्कुल जरूरत बार बार नहीं सिर्फ गंभीर रिश्ता सवाल नहीं हाँ हाँ नो माना से एंटीवायरस इंस्टॉल कर देना यार करने के अच्छा ओगरे शाबाश अवल how to check websites website check कोल खुदा सुरड़े खदर जी how to check websites
or how to explore websites په څنګه موږ ایکسپلور کوو. نو یاد ساته ایکسپلورینګ معنا دا ایکسپلور کول څه ته وایي؟ خلاصولو ته اصل کې ویلی شي. نو بھئی مختلف قسمه ویب سایټس دي چې تاسو د هغې دپاره تاسو سره څه پکار دي؟ یو نیډ سم ادر مختلف قسمه دي چې هغه تاسو استعمالولی شئ. براوزرز او براوزرز څه شی دی؟ دا زموږ ویب سایټس خلاصوي. او ویب سایټس کم دي او براوزرز کم دي لکه سفاری دی، دغسې ګوګل کروم دی. ګوګل کروم دلته اویلیبل دی. دغه ستاسو سره ګوګل کروم نه علاوه چې کوم دی موزیلا فایرفاکس دی. موزیلا فایرفاکس دا دی تاسو سره بل اوپرا مینی دی ایټسټرا. نو مختلف قسمه براوزرز دي یا آئی ای دی موږ سره انټرنیټ ایکسپلورر دی. خو د ټول نه پرفیکټ چې کوم دی هغه زیات کم یو دی، هغه نمبر 1 دا دی او نمبر 2 چې کوم دی موږ سره دیٹ از ویری سمپل موزیلا فایرفاکس نمبر 2 باندې موږ سره دا راځي. اوپرا مینی موږ زیات کر استعمالولی شو بٹ وی کین ډو دیٹ آلسو. یو بلم دی ډي ډبلیو ډاون د ټول نه زبردست دی. ډي ډبلیو ډاون داس یو بل دی ډي ډبلیو ډاون یې ورته لیکلي اصل کې دی. دا هم یو انټرنیټ ایکسپلورر دی خو دا موږ د چا لپاره استعمالوو؟ دا موږ د وړو کمپیوټر دپاره استعمالوو اصل کې دی. چای که زیات پیسې زر ایکسپلوریشن پکې وشي نو د هغې دپاره موږ دا ایکسپلورر زیات کر اخلو. یاد ساتئ یو څو اصطلاحات دي چې هغه تاسو خامخا ځان سره یاد کړئ چې بھئی HTTP څه کار کوي او HTTPS څه کار کوي وغیرہ، او داسې www ډاټ څه کار کوي، او say for example domain name څه شی دی او domain prefix څه شی دی موږ سره اصل کې. HTTP چې کوم د دې څه کوي ته وایي HTTP د څه نه ابریویشن دی؟ ته هایپر ټیکسټ زیات کر هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول، هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول ایٹسٹرا دا وته ویل کیږي. هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول که هایپر تراله دي زینا هایپر اینڈ ټرانسفرز اینڈ دین پروټوکول د دې کار څه دی؟ د اصل کې دا سیو کې نه کلم چې تاسو ویب سایټ خلاصوي نو HTTP سو کې د ستاسو سرور نه ډیټا راوالي او کاپی ته جوړ کی او یوزر ته اتوماتیکلی ورکی. لکه څنګه چې تاسو دلته کې ګوره زه ته کوم دی نه say for example www.google.com چې کله انټر کما نو دې دا سرور نه سو کی دا سرور نه چې کم دی او کاپی راوالي د ګوګل سرور نه دا ګوګل بیسیکلی ما سره یو سرور دی دا غینه یو کاپی راوالي او اتوماتیکلی ماته راکی. نو دې مطلب دا دی چې اصل کې که تاسو په thousands of computers باندې تاسو دا ګوګل خلاصوي نو تاسو سره مشکل نه درکې. اصل کې دا تاسو له دا سرور نه ډیټا راوالي او تاسو له اتوماتیکلی درکې د کاپی ځکه دا هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول وتا اصل کې ویل کیږي. نن سبا چې کوم استعمالېږي نو ګورئ هغه HTTPS دی. HTTPS چې کوم دا د سکیورټي لپاره استعمالېږي، ٹھیک ہے نا؟ دا د څه لپاره استعمالېږي؟ هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول سکیورټي. د دې مطلب دا دی چې بھئی ستا دا کم ټیکسټ چې کوم دی دا قبل چاته ایمیل کې نو ستاسو دا ایمیل کو څوک هیکم کې نو ستاسو دا لیکل څوک نشي کتی. او دې چې کم ټیکسټ استعمالي نو هغې ته سایفر ټیکسټ ورته حاصل کې ویلی شي. مخکې به یو ټیکسټ کوډ کېده چې هغې ته انکرپشن اینډ ډیکرپشن به ورته وي، او چې کله به یو ټیکسټ انکرپټ شو یا ډیکرپشن هلې به ته وکته. اوس یو داسې قسمه یو ټیکنیک راغلی چې هغې ته سایفر ټیکسټ ورته ویلی شي. دا ملګری چا سره دی؟ چا سره بھائی جان؟ ها انټرنیټ. اچھا صرف انټرنیټ. نو یاد ساتئ HTTPS اصل کې مالا د HTTP نه زیات سرعت راکوي، سکیورټي راکوي، او په دې کې یو میکانیزم دی چې هغې ته مونږ اصل کې څه ورته ویلی شو؟ سایفر ورته وایي. او سایفر څه کوي؟ زمونږ ایمیل او یا ټیکسټ چې کوم دی دا د هیکر نه محفوظ ساتي. سیفز فرام هیکرز. هیکرز هغه کسان دي چې کوم په سنټر باندې ناست دي د ټیکسټ اټومیټیکلی کیچ کوي او ریډ کوي او اټومیټیکلی سینډ کوي واپس. چې کومې د فایدې دي هغه ځان سره والي، چې کومې د فایدې نه واپس یې سینډ کړي. دې د وجې نه دې ته مونږ سایفر ټیکسټ ورته حاصل کې ویلی شو. نو سبا تاسو نه څوک اینی کوېسچن کولی شي چې HTTP او HTTPS څه شی دی. بل دغسې یاد ساتئ ویب سایټ ډومین نیم څه شی دی اصل کې. لکه زه کوم www.google.com زه لیکم نو یاد ساتئ د ګوګل ته اصل کې مونږ څه ویلی شو؟ دې ته ډومین نیم ورته ویل کېږي. یو یاد ساتئ یو ډومین هوسټینګ دی.
डोमेन होस्टिंग वता हम वیل کیږي डोमेन होस्टिंग څه شي دی when we یاد ساتئ when we upload something to a website چې کله زه ټیکسټ چې کوم دی یو ویب سایټ ته ورکما نو دا ته اصل کې موږ څه ویلی شو دا ته موږ ډومین هوسټینګ وته ویلی شو لکه تاسو وینئ کنه لکه اوس دلته زما مې بي یو ویب سایټ مخکې چرته ما ځان لپاره جوړ کړو اس سټوډنټس لپاره دا غزه انسټیټیوټ لپاره letum.pk نو په دې باندې به زما ټیکسټ پروتي نو دا letum چې کوم دا زما ډومین نیم دی وګوره دا letum زما ډومین نیم دی letum او letum باندې یاد ساتئ چې دا کم ټیکسټ پروت دی کنه لیډینګ ایج په نوم باندې دې ته موږ ډومین هوسټډ ټیکسټ وته اصل کې ویل کیږي نو سبا تاسو نو کوېسچن کی چې ډومین نیم او ډومین هوسټینګ کې څه فرق دی نو ډومین نیم اصل کې دغه letum دې ته ویل کیږي او هوسټینګ څه ته وایي هوسټینګ چې کوم ډیټا تاسو هغه ته ورکوي کنه نو دغه ته موږ اصل کې څه وایو دیٹ از کال هوسټینګ نو ځکه دې ته موږ ډومین هوسټینګ وته اصل کې ویل کیږي بل یاد ساتئ ډومین پریفکس ته ویل کی پریفکس وګوره دا سه ډومین پریفکس مطلب دا دی چې به ز ډومین تا لکه تاسو ورکه .com وی کمرشل ویب سایټ دا مطلب چې دا د بزنس لپاره استعماليږي .net مطلب چې کوم دی نتورک فیسیلیټي وته ورکي نتورک فیسیلیټي کلم چې یو نتورک سره تاسو دا وګوره نو مطلب دا دی چې دا نتورک فیسیلیټي ورکي .org مطلب دا چې دا اورګنایزیشن سره تعلق ساتي بل .gov مطلب دا چې دا گورنمنٹ حکومت سره تعلق ساتي حکومتي ویب سایټ دی .biz چې کوم دی biz دا بزنس سره تعلق ساتي دا ویب سایټ د بزنس لپاره دی .biz چې کوم دی دا سې د مو سره نو ګره دا د شوبیز لپاره دی شوبیز مطلب دا سونګ مونګ دا موویز لپاره نو دې ته اصل کې موږ څه ویلی شو دې ته ویب سایټ سفکسز وته اصل کې ویل کیږي څه وته ویل کیږي ویب سایټ سفکسز وته ویل کیږي او یاد ساتئ د ویب سایټ سفکس نه بعد چې کوم دی ویب سایټ پریفکس هم موږ سره راتلی شي لکه www ٹھیک ہے نا W مطلب دا دی دې ته W3C وته اصل کې وي څه وته ویل کیږي W3C www مطلب 3W او C mean consortium چا چې دا W تیار کړی دی کنه نو دا ته موږ consortium یو کمپنی دا وی جوړ کړی دی اصل کې دا لومبه ویب سایټو لومبه ډومینو چې دوی اتوماتیکلی مارکیټ ته راوستو نو ځکه www کنسورټیم د دې اصل کې مطلب دی ٹھیک ہے نا دې ته وی کنسورټیم او یاد ساتئ دا چې تاسو www مراتلی شي r تاسو چې کوم دی ftp مراتلی شي اصل کې یاد ساتئ www څه کوي it saves the contents مطلب دا دی ستالیکل یادی تاسو را contents on a web page دا په یو ویب پیج باندې ستا کنټینټ سیو کوي او ftp څه کوي ftp it stores the folders and drives and a huge data in a website دا څه ډېر ویب سایټس دي چای سره بتاو دا څه ویني www.google.com دا څه ډېر ویب سایټ دی ftp.gmail.com وغیرہ څه سره www سره ftp موږ سره حاصل کړی نو www.google.com چې کوم دی دا زما صرف لیکل او پیج او پکچر او آبجیکټس دا ځان سره یک دي لکه وګوره دا کې تاسو وګوره دا زما کنټینټس دا زما لیکل دي اصل کې او بالکل دې دا کنټینټس وته وی لیکي نو دې ځان سره یک دي دا او صدا سه ویب سایټس دي چې هغه ځان سره لکه د فولډر په شکل کې ډیټا یک دي لکه تاسو وګورئ کنه داغه مثال تاسو لدر کما کلاود وینچر داغه مثال چې کوم موږ سره کلاود وینچر اگزامپل دی ورته زونه یاد کې ځان سره کلاود وینچر اگزامپل داغه موږ سره دی کلاود وینچر اگزامپل کې څه راځي کلاود وینچر کې تاسو سره لکه سکای ډرایو راځي سکای ډرایو یا جیمیل ډرایو دا چې کوم دی دا ډرایو د موږ سره یا یو بل ټیکنالوژي د ډراپ باکس وته اصل کې ویل کېږي ډراپ باکس دا لکه داسي چې کله ته چرته انټرنیټ ته کېنې نو چې کله ته په دې سکای ډرایو باندې کلیک کړې لکه د فولډر په شکل کې ته جوړتا خپل کمپیوټر خلاص شو او د دې په مدد سره موږ څه کولی شو او هیوج ډیټا مطلب 30 GB 40 GB ډیټا دا چې کوم دی بل کسته اتوماتیکلی سند کولی شو ایته وي بیت ټورنټینګ دا یو میکانیزم دی لګورا کلم چې تاسو یو فایل سند کوي هغه د 3 بینه یا د شلم بینه زیات شي نو هغه تاسو یو ایمیل نشي ایکسپټ کولی تاسو نه نشي اغسته دا غي د پاره چې کوم میتھډ استعمالي غو هغه یا سکای ډرایو دا یا جیمیل دا یا ډراپ باکس تاسو کې تاسو سره وګورئ چې تاسو یو مثال درکما زبردست نو جیمیل اکاؤنٹ په خلاص کما لیټس سی اباؤٹ جیمیل نو ګورئ چې تاسو ته آیډیا دل درکما
जीमेल अकाउंट आइडिया तاسو له ګوره ګوګل ډرایو دا درکړم دي تاسو له ګوګل ډرایو یو ډیر زبردست آپشن دی موږ لپاره let me show you that let me take this one so अगर गूगल ड्राइव ته زرا زما او په गूगल ड्राइव کې زه چې کله داسې یو غټ فایل چاته سند کوم کنه نو هغه ماته صبر اترا کوي اما ته وی چې به ته دا گوگل ډرایو کې ورواچوا یا سکای ډرایو کې ورواچوا دا وی زه تعالی نشم سند کولی نو دا غیر پاره چې کوم میثډ استعمالي کوي ته کلاود وینچر اگزامپل یا ټیکنالوژیز وته ویل کی او کلاود وینچر مطلب دا دی چې به لکه زما دا ډیټا په کلاودز کې پرته وي کلاودز کې مطلب اوریس چې ارزه کې نه بس اوریس در اواخ لزان سره پک کا نو زمونږ ډرایو ضروري نه چې ته ځان سره یو اس بي ګرځي او ځان سره به یو سبل څه ګرځي نو دا هیڅ ضرورت تاسو نشته یو ډو ناٹ نیډ بس ځان سره اني ټایم هر ځای کې ګرځول شي د تاسو له یو سمپل مثال درکما کلم چې تاسو غټ فایل یو هغه چاته لګي ان لګي کیږي یواله سکای ډرایو ته ورواچو مخکې باندې لګي کیږي د دې لپاره چې کوم ټیکنالوژي استعمالي کینو هغه ته کلاود وینچر وته ویل کی سبا تاسو نو سب تاسو کولی شي واټ از کلاود وینچر نو یاد ساته کلاود وینچر مطلب دا دی کلاود وینچر چې به زما ډیره غټه ډیټا ما سره په ایمیل کې پرته لکه وګوره زه کمپوز راځم اس یو آیډیا تاسو له در کوم لیټس هاف ا لوک चल भाई आजो यार क्या कर रहा है बंदा अगर दासरी जियो अटैचमेंट तराजम यो फाइल लेगा मकना मैं डेस्कटॉप पे एक फाइल को सेलेक्ट करता हूं जिसकी साइज बहुत बड़ी हो Camtasia Studio के the file you're trying is sending seed pinzish MB naziyate we sake send using Google Drive odema warza zid zabardast technology है दा ससो नकल दी जमूं द पार असल के दे believe me they did a lot وګوره دې درکدله اپلوډ کی بیا فایل اوس پتا سول در کی خپل ډرایو بیا کړئ چې سم کړ ډیر ز سلیکټ ا فایل سونه زبردست اوس راشل د کې را سند کړئ اس خبره نشته ان اپلوډ سونه خ ټیکنالوژي د موږ سره اته کلاود وینچر اگزامپلز وته ویل کی او د کلاود وینچر مطلب دا دی چې کلم د 15 ام بي نه زیات ډیټا ته چاته سند کې نو نشي سند کولې او د خپل ګوګل ډرایو نه چې کومه دا کار کولې شو آسان توګه باندې زه تاسو ته بیا داسې د ګوګل ډرایو باندې انسټالو ما چا سره چې انټرنیټ بس ګوګل ډرایو د هارد ډیسک په ځای ډرایو استعمالوي سلوي جی بی سے بیس استعمال کې تاسو هارد ډیسک بس رنیو سلوي جی بی بتا سره ډیټا پکې پرته سلوي جی بی 50 جی بی یو 50 جی بی بدل دنه والا مې یو 50 جی بی بدل نو خیر پیسې به بیا رستو راکې نو یو 50 جی بی بدل دنه والا مې یو 50 جی بی چې کوم د ډراپ باکس سره راکې نو بس سل جی بی ډیر شي دی کنه د هارد ډیسک نم خلاص کم نادر سوري کم دی نادر نادر خو راغلی نه ظالمانو ښه نو یاد ساته دا کلاود وینچر اگزامپل ہو چې به تاسو سکای اره راش چلته کی یار आसान है बहुत आसान है यार इसमें तो कुछ भी नहीं है माँ और स्क्रीन नहीं दिला फिलहाल अच्छा भाई उस राजू हाउ टू चेक वेबसाइट सिंग चेक की मुख्तलिफ किस्म वेबसाइट्स थी हाँ जी नहीं ना मना HTML तो दूर की बात है वो तो छोड़ दे ठीक है ना नन सब बताया पर XHTML राजी एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बस उसको छोड़ उस दा चकम ने मुंग बल तरफ तबूसे डॉम तंबूसे डॉक्यूमेंट मॉडल ऑब्जेक्ट तंबूसे क्या बताओ सो खाम खासी सिस्टम से PHP ना वर्जन हो साथी कोर्स अच्छा जो हाउ टू चेक वेबसाइट्स सो
بل موضوع مو سره دا یو ویب سایټ بتاو څنګه چک کوي ویب سایټ خدا چک کول شي انټرنیټ ایکسپلورر باندې کلیک کا او پتاو دې ته بار بار کلیک نشه کولای کنه نو الټ ډی سو الټ ډی نو مو کې موسم د وګنی ویلو بس کلیک یې کېدل دکې کله کله او بګدا سره کول کې یو ختمول کې نه بس الټ ډی اور راشد دې نه www.facebook.com بلکې بس صرف اور صرف فیسبुक उलिक दे ना एंड कंट्रोल एंटर ठीक है ना और गजान से स्टोर कोल غواړي نو कंट्रोल डी ځان سره बुक मार्क ما غستې شي سبات وی چې به زیو ویب سایټ ګورم او هغه ما سره دې ځکه دې اومدا ځان سره سٹور کول غواړم نو کنټرول डी واخلا او ورکوتا چې فیسبुक مای فیسبुक انټر کړئ ځنه بس سبا تراله انټرنیټ ایکسپلورر تا یا هر ځای د چراله سو if you have the method to learn it وګوره دې ځنه بک مارکس تراشه دلته او تاسو هغه ستو وخت کنټرول डी باندې نو فیسبुक ته واپس راشه فیسبुक ته بدی راولي اوس وګوره دې لینک ته بدی څنګه راولي لکه زه تر کوم چې فار ایگزامپل google.com ترالما گوگل می خلاص ک دې زینا او په گوگل کې مې سه فار ایگزامپل یو سرچ کړل داسې I search something in that او زه تر کوم چې مایکروسافټ ورډ د دې باره کې معلومات راکا نو کو تاسو دا لینک ځان سره سٹور کوئ نو څنګه به سٹور کوئ لکه دا لینک په ډیسکټاپ باندې څنګه به سٹور کوئ دا لینک دا سره والو راکا شي کېدلتا آسان سی بات ہے بھائی ٹھیک ہے نا یو لینک هم خوښ شو بس ډایرکټ کرولې کوم اتوماتیکلی مقصد ته بده بوسي دا یو ایزی میتھډ لینک په ډایرکټ څنګه تاسو سره په ډیسکټاپ باندې جوړوي نو چې کلم تاسو لینک جوړوي کنه نو داګه د لپاره موږ دا میتھډ او دا طریقې استعمالو اجي نه بیا خو خلاصي کې صرف لینک ته ما بل ځای تر واست کنه یو کس ما دوی چې دا لینک ما د په ډیسکټاپ باندې سٹور کړ دارله بک مارک کوم ما نو بیا تاسو دا طریقې اپلای کوئ وګوره ګوګل کروم تراشري سي نه او دلته کې وګوره سه فار ایگزامپل که چرته زه دلته راشم google.com so we can do that really simple really imagine it نو ګوره کله تاسو عین رقم چې به سه about internet connection باجا بند کر نو ګوره about internet connection نو که سه فار ایگزامپل چرته توکل په خوده مې کلیک نو بیا تاسو له کوم دی اتوماتیکلی ما پات پتا سو بدر کیږي توکل په خدای مې کلیک کړ اجي ها چوپ کر بیا راشي دې نه دا چې کوم د لینک ځان سره سٹور کولو او سو ویب سایټ د خیم چې استاو د پاډیر ذات مهم دي any software download the para any software चार किस्म सॉफ्टवेयर ही दागे द डाउनलोड द para यो वेबसाइट तस खामखा ज़हन की दास रियात साहब क्या है कौन सा है किसी को याद है सिनुम दे इबुल ज़मीर शाह www. now filehippo.com है देखिए ड्राइवर है कदी के एनी किस्म सॉफ्टवेयर यो बिलियन सॉफ्टवेयर खबे दे के वरचूली कदानी आयो बलम www.filepick.org दाम दे मुसा नु च कम यो तासु च कम दे वेबसाइट ना चरता डाउनलोडिंग कवे कनो यो सॉफ्टवेयर स्था पकार शो बदल तराश वर्क वाला फाइल हेपो और च कलम तासु फाइल हेपो वतवर के कंट्रोल एंटर कदी जना बास फाइल हेपो यो दास वेबसाइट दे چې پای کې تاسو له کم دي د لومبي ورجن نواله چې په کم ورځ ندار اوتی اخیری ورجن پورې د نظر کې چې وګوره کم ورجن دی پکار دی کم یو کمپیوټر کم یو وینډوز د پاره د پکار دی اصل کې ستا ډیر زیات سافټویر دی وګوره هپو دا هپو څه ته وایي او هپو نه ہوتی جو سمندر में होती है ना आ समंदर की चीज अगला से ओबम बया पा खोलो बांधी हुई ना हेपो दा दे वगैरह वर्कड़म दे अच्छा माना छोड़ वगैरह दा से वगैरह देसे ना दा टूल सॉफ्टवेयर है तासु दर करी कम सॉफ्टवेयर तासु वाले एंटी मालवेयर एंटी वायरस पर जगर जनो दिन डाउनलोड कवे जबरदस्त चुप कर एक मिनट ब्राउजर वगैरह फायरफॉक्स फ्लैश प्लेयर गूगल क्रोम इंटरनेट एक्सप्लोरर जावा रन टाइम ओपेरा सफारी
راځي آډیو ویډیو نیو آیټونز کیلایټ کوډک دا بلا 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 څونه دي تاسو هزار او راځو پس لاندې داسې سی ډي ډي وی ډي برنر ډیسکټاپ سسٹم ټیونینګ فایل وارډ سیکیورٹی فائل शेयरिंग मैसेजिंग एंड चैट बस दुकान दे गड़ हाँ बस एक दुकान है था उस बिल्कुल बस नवे फ्रेश इंस्टॉलेशन हाँ टोल ड्राइवर हम बख्श दे दा टोल हम तासुल दर कई डायरेक्ट किक्स वगैरह वगैरह जब यो मामूली को दिस पे डाउनलोड कम खा लक गोरे तास तक हम दा सिंग तासुल नवे वर्जन दर कई लक विल सी मीडिया प्लेयर तरह आसियो मिसाल ورکو ना आसे मिसाल दर कम डाउनलोड को मैं ना लल्लू अगरे तास कल दल तराशे कना नो डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन एदा दे सोना खो او زړه ټول ورجن ورکړي دي کم یو کم دا کې راځي نورم وګوره نورم شته دي دا څه خونه دا ټول دل در کوم ګوره دلته چې کم یو ته غواړي بس دې کې راځو ډاونلوډ کوا 32 بیٹ دا بیٹا خو بیٹ دی خو بیٹ ار طرف ته تاسو کوم دي ډاونلوډینګ کول شي نو مطلب دا چې کلم تاسو ډاونلوډینګ کوي کنه نو دا غي د پارا دا یو آسان میتھډ دی یو بل ویب سائٹ دی خو یاد ساته your bill website the charm dear important they are how to install or download registered software the registered software खैर तरीका hacking का बात है torrenting क्योंकि आखिरी क्लास है मेरा आप लोगों के साथ फिर कब क्या पता मिलना है नहीं मिलना how to install and download registered software no registered software चकम दी दागे द पारे वेबसाइट याद साथे www.downarchive.com ये बहुत काम की चीजें हैं मेरे भाइयों देर इंपॉर्टेंट दी डाउन आर्काइव दा सदी कि ईच एंड एवरीथिंग तासर अवेलेबल दी दल तराशे दी से ना और www.google ने सर्च कुछ लगा पारा मेरा तरह की गूगल ने सर्च को अगर दिसे कि downarchive.com स्पेलिंग चेक लगमुन गलती की डाउन आर्काइव का बराशु downarchive.com is download yes is down our block अरे दे ब्लॉक करे दे साइट वाला दे ब्लॉक करे दे खैर ओब गुरु downarchive.com गुरु दासे दा बे हम अनब्लॉक कोलिम शु HSS पत्रू बांधे HSS वतवी के ना वेबसाइट दे दागे दलारे ने को HSS downarchive.com hypestate.com दादा से वेबसाइट्स थी जिदे तासु रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कोले शे डाउनलोडिंग बिया बात है कि सिंग फास्ट को वो सिंग कम वो सिंग तेजो पति आम नेट पता च कम सल न ज्यादा स्पीड बदला बेदर को आम नेट ताजा आम नेट स्लो नेट पे वेबसाइट हम नखलास दी खुद स्पीड बम तेजी द इंटरनेट डाउनलोडिंग I'm guaranteed to you guys. इंशाल्लाह वापस कल राशन करना ठीक है ना आज मैं आप लोगों को अलविदा कहने आया हूँ ना आ जाओ सोना टाइम बात है ओए पिंजल लज़दक़े खुदेर शेदे अच्छा भाई that's no websites many of them like a file pig.org जो pig खंजीर को कहते हैं ना उस खंजीर में चिकम दे अगर ढेर ज़्यादा गड़बू जुड़ी खागा तो पता नहीं लगी खंजीर बाम आता सो भाई आ जाओ filepig.org दी ऑटोमेटिकली वर्ती pig ना pig उस्ताद मन राजे बस द दुनिया each and everything बाकी गोरे कम जस्ता सुचा इसवी but the best one FileHippo is FileHippo ठीक है ना एनी भी जो भी हो हजारों सॉफ्टवेयर कितने अच्छे सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए ले आया हूं बल्च कम दे फाइल ट्यूब्स फाइल शोर फाइल फॉर अदर्स तो दुनिया वेबसाइट्स थी खुदियात साथे हमेशा पारा मुंगम देना डाउनलोडिंग को वली जका दे के स्पाईवेयर्स निश्चित दे द नोर वेबसाइट्स में चकलम को डाउनलोडिंग को ना ना के स्पाईवेयर्स देर ज्यादा हुई पदे के स्पाई निश्चित स्पाईवेयर्स
نو سپایویرز چې کوم دی اداسي چې کله تاسو سافټویر ډاونلوډ کړئ نو سره سپایویر اتوماتیکلی ډاونلوډ شي خو په دې کې چرته وایرس نشته دی ډایرکټ ډاونلوډ یې کوي بس تاسو یو کین ډاونلوډ فرام اٹ اوکے اب تا گوگل کروم دغه انسټال کړی دی ډاونلوډ مینیجر انسټال کړی دی نه دی اوس مې ډاونلوډینګ شروع کوو خو ټایم کم پاتې کېږي بیا تاسو سره اول چې کوم دی ګوګل دغه د ډاونلوډینګ طریقې دی موږ سره او د ډاونلوډینګ میتھډ ډېر سپیشل طریقې خولې such a special method ها زه به تاسو ته فلحال د یوټیوب نه یو میتھډ وتوخم let me start from YouTube www.youtube.com YouTube خو ما سره دی اوس یوټیوب کې چې تا کله ډاونلوډ ایکسلریټر یا ډاونلوډ مینیجر د انسټال کړئ تاسو دا ډاونلوډینګ کولی شئ ها څنګه وکړئ سرچ بار کې طریقې بالکل مونږه اوماقه میتھڈز دی ګوره که تاسو یوټیوب ته رالی که نه یوټیوب हाँ क्यों हंस रहे हो ٹھیک کہہ रहा है यो यूट्यूब के तौर सर्च कर दीजिए ना चलो भाई हम कुछ सर्च आसान तरीके है परफेक्ट डेर कसानी डाउनलोड की हवाई फिल्मी के डाउनलोड से भी सर फिल्मी प्लेयर नहीं यो कसरा मोबाइल दे मड़वी मोबाइल पर शक्ल की रात रखा मोबाइल दे पारे हमारे डाउनलोड करने मोबाइल दे पारे भी ऐसी डाउनलोड करे यो कस्मात विच मीडिया प्लेयर बांधे चलो मीडिया प्लेयर बांधे रात रखा आसान सा तरीका है आईफोन 5s को जो मैं लॉन्च कर लेता हूँ ठीक है ना دا موسره آیفون 5s شو نو زه غواړم چې سه فار एग्जांपल دا ډاونلوड کوم نو څنګه به ډاونلوड کوم आसान सा तरीके में आप लोगों को बताता चलूं बस सिर्फ है دا www دا تخکاری کنه د نقطې سره د دې پسې ول ورک ss سبو دا ورکی ss ڈبل s نور سنا और بیا انٹر پریس کا باس एस एस फॉलोवर का एंटरप्रेस का नोरना डॉट हम लरे के एस एस फॉलोवर के नुक्ता लरे के और www नुक्ता लरे का और दाई पे सर्वर का एस एस हाँ जी हाँ एस एस सेव फ्रॉम सर्वर ना वर्कड़ी में सेव फ्रॉम सर्वर लल्लू रहमत लल्लू आ जाओ उस गोरा टोल लूट की गलत मलत अदा करना है तम गोरे खा आजमा करना है उस बदी दर की दिला तासो बल तम गोरे बस सिर्फ दे त गोरे खा गोरे आगा वीडियो तासो लदर करा चे कलम तासर इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर नवी नो बता दो कसो जे भाई दा वीडियो हमारा डाउनलोड का तो हम बिल्कुल सही दा नो गोरा के बता दर की सब MP4 मोर दे जना गोरा दुनिया ताले दर की वाला देख लो 3GP मोबाइल लपारा FLV कम यो किस्म गोरे टोले तासो लदर कर चिकम और 3GP डाउनलोड का बस वाला डाउनलोड एक क्लिक पर दे बांधे बस ओगरे दैट डाउनलोडिंग स्टार्ट शो मासरा दिन वक्त दा डाउनलोड तासर नंबर हाजी चिकला पद बांधे क्लिक दिन जाना मा की वाला मा बांधे डाउनलोड का अदे नहीं छोड़ दे यो तासो तो बस डाउनलोड एक्सेलरेटर लगा सिंग छ दकड़ी दी कना खुदागे तरीका तासो तो जो खेमा नगर दा यो आसान तरीका दा जकले तो पदे बांधे डाउनलोड के दा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर योबल सॉफ्टवेयर अगर हम किशवाले मा बांधे डाउनलोड का दो तेमना बस हम करश कचरे दा तरीका नशे कोली योबल तरीका तास जो खेमा फेसबुक दा हर सुंदा कयो तरीका दा गोरे आपस दिए तराजम YouTube ते बेराजम कचा सर से फॉर एग्जांपल चाहता दा मुश्किल खकारी नबियासो का youtube.com तराशो बले तरीके इस दके अवल दा वगर हम दा 5s जरा वाला मदा से 5s او دا غینه پس چې کوم دی ګوره د یوټیوب په ځای باندې بس ورکې وبایس سبا ته ورکې وبایس دا یو بل طریقه ده जब आप वोबाइस देते हो एंटर प्रेस कर दीजिए ना द यूट्यूब न बगैर द इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर न चकम दे खुदे के तासो लग दगा दगा दर कई न तासो दगा दगा तम गोरे बिया खलान दे बस इश जरेना कर सॉरी थैंक यू न बस इश रहना शुक्र है मेरे मौला
خدي وی چې دلته کې تا یو جاوا پلګین نه انسټال کړه هغه ته انسټال کړه وګوره سونه خطرې کده بس هم دې نه ډاونلوډ کا آسان سی با چکر او چې کله بیا ډاونلوډ برابر شي کنه تاسو بچرته راځي هیر کمز ټو کم ټو ډاونلوډ وګوره دا دې یو ډاونلوډ پکې وی فلال لا دې اوپن یک چې ډاونلوډ شوی د کنه دې شوی نو ته چلانه دې شوی ویډیو لا فلال پکې پرته دا شروع دلا نو مطلب دا دې چې کله ریټرای ډاونلوډ واپس ډاونلوډ کینو واپس سٹارټ کنو واپس وې ته سٹارټ کی دغه سه وګوره سونا آسان طریقې سره دا و 22 نم کول شي او تاسو دا اس اس طریقې سره مو اپلای کوي سره خو دا اس اس دا طریقه د ټول نه زبردست چې کلم تاسو یو ویډیو ډاونلوډ کوي او تاسو ر یوټیوب ډاونلوډ منیجر د سره نوي یا چرته ډاونلوډ انټرنیټ ډاونلوډ منیجر نوي یا ډاونلوډ ایکسلریټر د سره ني یا یوټیوب ډاونلوډر د سره ني نو دا غي د پاره وتا سو اني ویډیو چې کوم دا ابر راشه ډاونلوډ ویډیو تا او صرف دا www ډاټ چې کوم دا به ختم کې او دای پسې اس اس وته ورکا سیو فرام سرور اینڈ دین گو او چې کله سیو کې دي نه چې اني ویډیو وی اب تاسو اتوماتیکلی درکی ٹھیک ہے نا آسان ہے نا कितना the download link not found वले not found ځکه تمام چرته ویډیو نه کلیک کړئ چې ویډیو کلیک کملې بیا پاتہ لاړ چې کلم تاسو یو ویډیو ډاونلوډ کوي او تاسو سره کوم دی ډاونلوډ ایکسلریټر یا انټرنیټ ډاونلوډ منیجر اس نور ډې درې کې بیا ته خیمه نو کو تاسو دا میتھډ اپلای کوي نو تاسو بده تراشه او د لبا اس اس وتور کې او دا به انټر کې باس نو چې اس اس وتور کې نو د یوټیوب نه کول شي چې اني ویډیو تاسو ډېر په اسانه توګه باندې ډاونلوډ کړئ and you can work with it सिंगर हो रहा हाँ आओ ना हो डायरेक्ट डाउनलोड की जमा रो रखा यूट्यूब ने डायरेक्ट डाउनलोड को लेने से और डायरेक्ट डाउनलोड की सशी यूट्यूब ने दास वीडियो ना डायरेक्ट निश्चित दे योम निश्चित दे डायरेक्ट डाउनलोड ना दर के या ये पर बता ऐसे तरीका पे अप्लाई के या वो डाउनलोड एक्सेलरेटर इस्तेमाल है या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इस्तेमाल है अदरवाइज यू कैन नॉट वर्क विद इट ज़्यादा सिर्फ आइडियल तरीका तखें आइडियल वन कम दा देखो अगर तास तमाम सॉफ्टवेयर द पारा filehepo.com ज़का खो दा से मेनी वेबसाइट जो आइडियल वेबसाइट filehepo दे दा से डेढ़ दा इस तरीके दी चिमुंगा दा यूट्यूब ने वीडियो डाउनलोड कूल इशू हो पदे के ज़बरदस्त खबरदार है चीज़ी उस डेढ़ कसानी वीडियो डाउनलोड की और ब्याह मोबाइल ते कन्वर्ट की नो बट डायरेक्ट 3G वाले ने 3GP 3 व्हाटएवर तास कम डाउनलोड कोले शे और दे आइडियल तरीका दा से या डाउनलोड एक्सेलरेटर इंस्टॉलर देखो आइडियल इंस्टॉलेशन दाई मुख्तलिफ थे पैचिंग सो इंटरनेट इज नॉट अ सिंपल थिंग्स टू लर्न हाँ